د فیسبوک مسنجر لپاره د فیسبوک اکاونټ لازم شو. که چیرې تاسو په خپل موبایل کې یوازې د فیسبوک مسنجر کاروئ او د فیسبوک اکاونټ پکې نه کاروئ، نو لا دې وروسته به یې ونه شئ کارولی، ځکه چې د مسنجر لپاره اوس د فیسبوک اکاونټ لازمي شو. د ټولنیزو رسنیو تر ټولو سترې ویب پاڼې فیسبوک په خپل تازه اعلان کې ویلي دي چې لا دې وروسته به د فیسبوک مسنجر کارولو لپاره هم د فیسبوک د اکاونټ یا پروفایل بشپړ معلومات لازمي وي. د فیسبوک د دې کار لامل دا ښودلی چې دوی غواړي د فیسبوک مسنجر کارونکو بشپړ معلومات ترلاسه کړي. همداراز د فیسبوک مسؤلین بیا وایي چې دوی مسنجر د انسټاګرام او واتساپ سره نښلوي، نو په همدې خاطر یې دا بدلون او نوی شرط باندې کړی دی. ترکیه په لومړی ځل برقي موټر جوړ کړ. د ترکیه هیواد په لومړی ځل د ترکیه ساخت برقي یا برېښنیز موټر جوړ کړ چې ولسمشر اردوغان دا د خپل هیواد لپاره تاریخي ورځ وبلله. ویل کېږي د دغه موټر د جوړولو په پروژه باندې شاوخوا 3 میلیارده او 700 امریکایي ډالره لګښت راغلی دی. د دغه برقي موټر ننداره لومړی ځل لپاره په استانبول کې ترسره شوه. نور نو د زلزلې په اړه اندېښنه مه کوئ. زیرک موبایل چې له زلزلې راتلو مخکې مو خبروي. د زیرکو موبایلونو جوړولو یو لوی شرکت واویو اعلان کړی دی چې دوی یو داسې موبایل بازار ته وړاندې کوي چې هغه به د زلزلې له راتګ مخکې خلک د زلزلې په اړه خبروي. واویو دغه راتلونکی زیرک موبایل نه یوازې دا چې خلک د زلزلې له راتلو مخکې خبروي، بلکې هغه ځایونه به هم په ګوته کوي چیرته چې د زلزلې د راتللو امکان وي. د واویو موبایل جوړولو شرکت بیان وایي چې اوس مهال دا فیچر په ازمایښتي پړاو کې دی، نو له همدې امله دوی نشي کولی چې دغه زیرک موبایل په اړه لا زیات معلومات له خلکو سره شریک کړي. که ویډیو مو خوښه شوې لایک کول او شیر کول مهم نشي. د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.